السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پښتو سکیچ زده کړې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د پی ډي اف فایل څخه د اپلیکیشن جوړولو طریقه ښیو. څنګه کولی شو د پی ډي اف فایل څخه اپلیکیشن جوړ کړو. نو لومړی راځو تیار اپلیکیشن هغه ته پروجیکټ ته. نو درې برخې لري دا پروجیکټ یا هم څلور. نو لومړی برخه چې دا د ویو فیچر یعنې پاڼې لپاره یو کسټم ویو جوړول دي. دا هم کسټم ویو ده، په ده کې هم یو لاینر ده. دویمه برخه کې تاسو ته د ځای کې ویو فیچر ده. ویو فیچر آن بین کسټم ویو کې دا بلاکونه دي، یعنې ډسپلی پی ډي اف، یعنې د پی ډي اف پاڼه په لاینر یو کې ښکاره سي، کومه اکټیویټي کې، په ماین اکټیویټي کې. او ټرای ډسپلی پی ډي اف فروم اسیټ، او دا پی ډي اف فایل موجود وي په اسیټ فولډر کې په نوم د سمپل پی ډي اف. نو زه دلته دا نوم بدلوم، مثلا ستاسو پی ډي اف فایل ورته بدلوم، دلته ورته لیکم دا، او دلته لیکم ډسپلی پی ډي اف فایل وایټ پیج. او پاڼې سیسټم هم ورکړي پوزیشن په خپل پوزیشن سره، یعنې په ترتیب سره. اوس راځو د انکریډ برخې ته. دلته سیټ نمبر 1، یعنې چې کله اپلیکیشن خلاص کړو نو پی ډي اف فایل په کومه صفحه کې وي. نو په لومړۍ صفحه کې. او سیټ ویلین ټیسټ ترو، او دا هم فعاله کړې ده پکې. دویمه برخه کې چې دا ټرای ډسپلی پی ډي اف فروم اسیټ، دلته هم دا ده، او دلته به هم د دې پی ډي اف نوم ور بدل کړو. مثلا دلته لیکو ورته عبید پی ډي اف. دنه بعد تاسو ته وایي چې ګیټ، یعنې راواخلئ ټوټل پی ډي اف فایلز ریپیټ. د برخه کې تاسو ته د پی ډي اف فایل د هغه ښیي پی ډي اف ډیټیل لیست ماپ. دا هم د ویو فیچر کوم هغه چې د سیټ کرنټ آیټم 0. دنه بعد به تاسو راسئ امپورټ برخې ته. دا هم د امپورټ برخه ده. نور په دې پی ډي اف په اپلیکیشن کې هیڅ نشته ده. دا 3-4 برخې دي پکې، دا به ځان سره کافي کوي. نو تاسو کولی شئ په دې کې هغه کوئ. نو دویمه برخه، دریمه برخه کې تاسو ته په دې کې د سمپل پی ډي اف په نوم یو پی ډي اف پروت وي. نو تاسو به دا رینیم کوئ، یا به رینیم نه کوئ، ډیلیټ به کوئ. د پر ځای به تاسو یو بل پی ډي اف فایل ورته داخل کوئ. ما سره د کانکور یو فورم پی ډي اف فایل کتاب دی. پی ډي اف دا پی ډي اف دلته دا عبید پی ډي اف په نوم باندې تیار موجود ده. او اخري برخه چې دا په مور بلاک کې دغه پی ډي اف په نوم باندې یو پی ډي اف لایبرري ده. او د دغه بلاکونه مثلا تاسو څنګه کولی شئ دغه تور بلاکونه را پیدا کړئ. نو د بلاکونو د اضافه کولو لپاره به تاسو راسئ دغه ډیولپر ټولز او بلاک منیجر ته. دلته به تاسو جوړ کړئ مثلا پی ډي اف بلاک. دلته د یو رنګ انتخاب کړئ. کله چې دا رنګ انتخاب کړم، ما مخکې اضافه کړی و، بیا مې اضافه کړل. ځینې پی ډي اف بلاک جوړ شول. به تاسو راسئ امپورټ برخې ته. دا ما سره په دغه ځای کې شتون لري پی ډي اف اسیټ جی اس 1. نو دا به تاسو ته زه په ټلیګرام چینل کې واچوم. نو تاسو به پی ډي اف برخه کې همدغه را امپورټ کړئ. دلته به آل باندې کلیک کړئ. دا مو دلته اضافه شو. تاسو دا کوم بلاکونه چې استعمال شوي په دغه پروجیکټ کې، دغه به ټول د همده بلاکونو څخه جوړ کړئ. د اپلیکیشن پروجیکټ به هم ټلیګرام چینل کې انشاءالله خپور کړو. نو اپلیکیشن به رن کړو چې څه کار کیږي. نو اپلیکیشن نصبیږي.
په دې خاطر مې تاسو ته لومړی پروجیکټ جوړ کړ تر څو په د کار کول په وخت کې ویډیو ډېره غټېدله، نو په دې خاطر مې تاسو ته په لومړی پروجیکټ جوړ کړ، بیا مې تاسو ته تشریح کړ. نو اپليکېشن به خلاص کړو. دا هم و د هغه فایل. کولی شئ تاسو د دې بیکګراونډ هم بدل کړئ. ځینې PDF فایلونه بیکګراونډ نه لري، نو په دې خاطر د هغه د دی هم مثلا د PDF سیسټم ده. کولی شئ تاسو دلته بیکګراونډ هم ورکړئ. بیکګراونډ دلته کېږي، مثلا دغه ځای کې هم کېږي چې دغه پیجر ته بیکګراونډ ورکړئ. بیکګراونډ کلر یې مثلا دلته دا شین د هغه ده انتخاب شوی، تاسو کولی شئ وایټ یعنې سپین ورکړئ. نو په هغه برخه کې په اخري برخه کې تاسو کولی شئ د شروع صفحه هم ورکړئ. مثلا شروع صفحه جوړه کړئ، مثلا دلته ورته ولیکئ سپلاش سکرین. کله چې دا صفحه اوس مثلا جوړه کړه، کولی شئ دا تاسو لومړی ښکاره کړئ. نو دې لپاره چې تاسو لومړی ښکاره کړئ، نو تاسو به راسئ دغه درې ټکو باندې به انډرایډ مانیفیسټ او لانچر اکټیویټي ماین په ځای به تاسو دلته ولیکئ سپلاش، چې لومړی مثلا دغه صفحه ښکاره شي. او کولی شئ او که تاسو غواړئ چې مثلا لیست جوړ کړئ او په لیست کې صفحې ورکړئ، چې لومړۍ صفحه، دویمه صفحه، دریمه صفحه، هغه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې جوړ کړو. په دې برخه کې دا ستا د ویب پیجر هغه صفحه جوړه شوه. نو تاسو به راسئ اوس سپلاش سکرین کې به هماغه د کوربه د شروع د صفحې کوم بلاکونه چې دي هغه به واچوئ. مثلا دلته زه اوس یو ټایمر اضافه کوم، بیا هماغه وخت ورکئ. بیا د هغه نه بعد تاسو کولی شئ هماغه د انټرنیټ اضافه کړئ. د انټرنیټ او بیا د دې د شروع صفحې ویډیو کې تاسو ټول ته تشریح شوی ده چې فقط دا د هغه واچوئ او بیا دلته د مین اکټیویټي پکې انتخاب کړئ چې د وخت په تېرېدو سره مین اکټیویټي ته راسي، او دا هم د پاڼو ډیزاین ده. نو تر بلې ویډیو پورې مې په لوی الله سپارم. د الله په امان.